توبه وباسم نور بېننګه یاران نه ساتم او د ځان دپاره د لستوڼي ماران نه ساتمه او چې مینه نه کوي او صرف خپل مطلب پیژني نو زړه صبرومه هسې ځان له پلاران نه ساتمه چې په ما باندې مین شوي نو جانانه ستا مننه د زړه کور ته مې راغلی په ما ګرانه ستا مننه او د زړه په تصور کې مې دا نه و چې مین شوم د زړه کور ته مې راغلی که دردانه ستا مننه سلامونه نیکې هیلې اخترامات مې ومنئ ملګرو شاهد مندوخیل یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به وئ او د ژوند نه به مزې اخلئ ملګرو نن زموږ کلي ته نظار محمد استاد راغلی دی او جعفر شاه درویش چې د ادب په لاره باندې خدمت کوي او پیج هم چلی ښکلی مازدیګر زموږ کلي ته راغلی نظار محمد استاد هم دی نو راځئ دی سره به اوس خبرې اترې کوو په پروګرام کې ورته هرکلی وایو نظار محمد استاد په پروګرام کې درته هرکلی وایو ډیره مننه شاهد مندوخیل صاحب ستاسو ډیره شکریا ادا کوم تاسو ډیرې د پښتو ژبې دپاره ډیرې هلې ځلې کوئ او کوڅه په کوڅه ورکو شاعرانو پسې ګرځئ ستاسو دې محنت ته د زړه د کومې نه سلامونه کوم ډیره زیاته مننه ستاسو کوم ډیر ټیم نه خرابوم مینول په تا مدي څه به راسره شریکول غواړئ شاهد مندوخیل صاحب ډیره ښایسته سیندري ده او ملګري موږ سره ناست دي په دې محفل کې جعفر شاه درویش صاحب جانه پہچانه کس دی چې دی هم د پښتو ژبې دپاره ډېرې ستړي کوي اختر زمان صاحب موږ سره په دې محفل کې موجود دی عمران نظیر صاحب محمد علي صاحب او سایل ماشوم نور ملګري هم دې محفل کې ناست دي خو مینوالو ته اکثر مونږ زړه مو غواړي چې خشته خشته شعرونه وړاندې کړو د خپل وس مطابق دومره راسره سویم نه خو خامحا مونږ وو چې یاره څه نه څه د دوی مخې ته راولو نو دا یو څو شعرونه مات ګوډ ستاسو په خدمت کې وړاندې کومه وایي خپل ځان ګورم خو نیمګړی غوندې دی خپل ځان ګورم خو نیمګړی غوندې دی او جوړې زړه دی رانه اوړی غوندې دی او لاس او خپو کې مې دم نشته راغورځېږم رنګ مې وګوره سم مړی غوندې دی او چې تا نه وینمه وخت مې نه تېرېږي چې تا نه وینمه وخت مې نه تېرېږي او داسې چل دی په ما کړی غوندې دی او ټول خیالونه مې د ستا طرف ته تلي نور مې هر څه نه زړه ستړی غوندې دی شاهد صاحب وایي ټول خیالونه مې د ستا په طرف تلي نور مې هر څه نه زړه ستړی غوندې دی او همیشه د ستا ظلمونه دي او زیمه زما غاړه او ستا پړی غوندې دی همیشه د ستا ظلمونه دي او زیمه همیشه د ستا ظلمونه دي او زیمه او زما غاړه او ستا پړی غوندې دی او ډیرو خلکو ته نظار چاته شاعر یم خو ستا په مخ کې یو خسنی غوندې دی شاهد صاحب دا غزل دی چې وی کول د مینې ګران دی تش په خوله خبره نه ده کول د مینې ګران دی تش په خوله خبره نه ده د ژوند نه به لاس وینځئ څه وړه خبره نه ده او جانان چې د بل خوا کې ووینمه جړا راشي جانان چې د بل خوا کې ووینمه جړا راشي هېر شوی مې لا نه دی څه زړه خبره نه ده دا یو ځل بیا ووایه مننه جی وی جانان چې د بل خوا کې ووینمه جړا راشي هېر شوی مې لا نه دی څه زړه خبره نه ده او په چل چل کې ورانه شوه خبره دومره نه وه شاهد صاحب په چل چل کې ورانه شوه خبره دومره نه وه که یارې سموي نو څه درنه خبره نه ده او مدام به سپرلی نه وي بورا مه شړه د ګل نه مدام به سپرلی نه وي بورا مه شړه د ګل نه خپل حسن ته غاوره نه شي ښه خبره نه ده او نظار چې درته وکتل د ډیرو درته پام شو نظار چې درته وکتل د ډیرو درته پام شو خو معلوم به درته ټول شي څه خبره نه ده شاهد صاحب شعرونه خو خوند کوي پروګرام رانه اوږدېږي مو خو به هر حال دا یو غزل بل مینوالو ته ډالۍ کومه وایي د مینې په نظر چې مې کتلو ته زړه وشو مننه جی د مینې په نظر چې مې کتلو ته زړه وشو نو یو دم مې در باندې ګله بیللو ته زړه وشو او اسخار د محبت مې درته هم کولی نه شو اسخار د محبت مې درته هم کولی نه شو
په یر او په چل چل مې ویلو ته زړه وشو او په رو رو زیاتېده خبره دومره حد ته لاړه پرورو زیاتېده خبره دومره حد ته لاړه او جی په رو رو زیاتېده خبره دومره حد ته لاړه قسم دې در پسې مې سم جړلو ته زړه وشو شاید صاحب دپاره مینوالو ته ډالۍ وي په رو رو زیاتېده خبره دومره حد ته لاړه قسم دې در پسې مې سم جړلو ته زړه وشو او افسوس دی لکه څنګه چې زما په زړه کې اوسې نو که ستا هم چېرته دغسې منلو ته زړه وشو نو نظار چې په شعرونو کې د ستا ذکر کولو مندوخیل صاحب اخیری شعر دی نظار چې په شعرونو کې د ستا ذکر کولو نو د ډیرو پکې یاره ستا لیدلو ته زړه وشو او په نظار چې په شعرونو کې د ستا ذکر کولو نو د ډیرو پکې یاره ستا لیدلو ته زړه وشو نور به راسره مخکې څه شریک کولو یو غزل نیم راسره نور هم شریک کړو ستاسو به ډېر زیات مننه مننه جی شهید صاحب دا زه بس داسې به پکې وایي چې توبه وباسم نور بېننګه یاران نه ساتمه توبه وباسم نور بېننګه یاران نه ساتم او د ځان دپاره د لستوڼې ماران نه ساتمه او چې مینه نه کوي او صرف خپل مطلب پیژني نو زړه صبرومه هسې ځان له پلاران نه ساتمه او څوکیداري چرته د سم اصلي ګلاب کومه هسې بس د پوره کلي ډیران نه ساتمه او په خدمتونو درته ستړی شم خو خپل مې نه کې شهید صاحب په خدمتونو درته ستړی شم خو خپل مې نه کې د زړه په کور کې د بس نور تصویران نه ساتمه په خدمتونو درته ستړی شم خو خپل مې نه کې او د زړه په کور کې د بس نور تصویران نه ساتمه او ښکلیا ستا د زړه په هر ګوټ باندې وګرځېدم چې ته به بیا جانان شي داسې ارمان نه ساتمه او ستا د ستم شیبو ته ټینګ نه شو راونړېدو ستا د ستم شیبو ته ټینګ نه شو راونړېدو کور مې وران دی نو اوس پروا د باران نه ساتمه او اخیری شعر دی وي تیښته کوي میدان پریدي په رستو ځینې زاره د زړه په غوښو بګیلي مړه ځان نه ساتمه ډېر ښه نظار محمد لالا ډېر ښه ښه لنډ میسج پیغام مینوالو ته په اخیره کې څه ورکول غواړئ مینوالو ته مو د زړه د تل نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه دي په هر ځای کې چې زموږ څونه مسافر رونه وشي نور زموږ څونه مینوال دي دا ستاسو د شهید مندوخیل دا خشته پروګرام ګوري شهید مندوخیل نو مونږ هم ستاسو دپاره کوشش کوو چې سره ته مخې ته راولو څه وړاندې کړو د خپل وس مطابق او هر ځای کې چې نو په خپل مینه باندې او په خوشحالۍ باندې وخت تېروئ او زموږ د طرف نه هم د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ ډېره زیاته مننه ملګرو تاسو به نظار محمد لالا شعرونه خوښ شوي وي نو ورسره د دې ملګرو اجازت غواړم ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان